زموږ څخه پوښتنه شوې ده د ضرب په لاندې جدول کې به د الف او ب په ځای کوم عددونه وي. الف به مساوي په څو وي، ب به مساوي په څو وي. راځئ لومړی دا جدول وګورو. ګورئ دلته د یو څخه تر شپږ پورې عددونه لرو او دلته هم د یو څخه تر شپږ پورې عددونه لرو او دلته د ضرب نښه لرو. یعنی په دې جدول کې تر شپږ پورې ضرب ترسره شوی دی. د دې جدول د لوستلو طریقه داسې ده، ګورئ دلته 2 په دې افقي قطار کې لرو او دلته 3 په دې عمودي قطار کې لرو. نو 2 ضرب 3 شپږ کېږي. او یا هم دلته وګورئ 4 لرو دلته په دې افقي قطار کې او دلته په دې عمودي قطار کې 5 لرو. 4 ضرب 15 شل کېږي. او یا هم داسې کولی شئ تاسو چې ویې شمېرئ، ګورئ 5 جمع 15 یې 10، 10 جمع 15 یې 15، 15 جمع 15 یې 20. دلته په دې افقي قطار کې 6 لرو او دلته په دې عمودي قطار کې 3 لرو. 6 ضرب 3 یې 18. نو راځئ الف او ب به هم په همدې شکل باندې لاسته راوړو. لومړی به الف به لاس راوړو. دلته په دې افقي قطار کې 4 لرو. 4 ضرب دلته په دې عمودي قطار کې هم 4 لرو. 4 ضرب 4 به 14 شي. نو الف مساوي دی په 14 سره. یا تاسو کولی شئ داسې یې وشمېرئ 4 جمع 4 یې 8، 8 جمع 4 یې 12، 12 جمع 4 یې 14. الف مو 14 سو. بیا به پیدا کړو. په دې افقي قطار کې 4 لرو او دلته په دې عمودي قطار کې 3 لرو. نو 4 ضرب 3 12 کېږي. یعنی د ب عدد به مو 12 وي. 12 به ولیکو. او یا هم کېدلی شي تاسو یې داسې وشمېرئ چې 3 جمع 3 شپږ، شپږ جمع 3 9، 9 جمع 3 12. او یا هم دلته په افقي قطار کې یې داسې وشمېرئ 4 جمع 4 یې 8، 8 جمع 4 یې 12. نو د ب عدد مو 12 دی. بیا یې ویلي دي چې لاندې تش ځایونه په غټوالي، کوچنوالي یا د مساوي نښو سره ډک کړئ. الف لوی دی تر ب، ځکه د الف عدد مو 14 دی او د ب عدد مو 12 دی. نو الف به غټ یا لوی وي تر ب. دا نښه د غټوالي نښه ده. موږ ویلي وه چې د دې نښې دا غټه خلاصه خوا چې د هر عدد خواته وي هغه عدد لوی دی تر هغه بل عدد. یا مو داسې ویلي وه چې د دې نښې دا کوچنۍ تړلې خوا که چیرې د هر عدد خواته وي هغه عدد کوچنی دی تر هغه بل عدد. نو اوس الف لوی دی تر ب، ځکه چې 4 ضرب 4 لوی دی تر 4 ضرب 3. ځکه دلته 4 ځلې 4 لرو او دلته 3 ځلې 4 لرو. نو 4 ضرب 4 لوی دی تر 4 ضرب 3. راځئ یو بل مثال کار کړو. د ضرب په لاندې جدول کې به د الف او ب په ځای کوم عددونه وي. الف به مساوي په څو وي او ب به مساوي په څو وي. راځئ دلته په دې افقي قطار کې 4 لرو او دلته په دې عمودي قطار کې 5 لرو. نو 4 ضرب 15 شل کېږي. یعنی د الف عدد به مو شل وي. وبلیکو شل. الف مساوي کېږي په شل سره. یا هم کېدای شي تاسو یې داسې وشمېرئ چې 15 جمع 15 یې 10، 10 جمع 15 یې 15، 15 جمع 15 یې 20. او یا هم کېدای شي په افقي ډول یې وشمېرئ. راځئ د ب عدد به پیدا کړو. دلته په افقي قطار کې 15 لرو او دلته په عمودي قطار کې 4 لرو. نو 15 ضرب 4 به مساوي شي په شل سره. یعنی د ب عدد مو هم شل دی. ب مساوي کېږي په شل سره. بیا یې ویلي دي چې لاندې تش ځایونه په غټوالي نښې یا کوچنوالي نښې یا هم د مساوي نښو سره ډک کړئ. الف مساوي دی د ب سره، ځکه د الف عدد مو هم شل دی او د ب عدد مو هم شل دی. نو الف مساوي دی د ب سره، ځکه چې 4 ضرب 15 مساوي دی د 15 ضرب 4 سره. راځئ یو بل مثال به کار کړو. د ضرب په لاندې جدول کې به د الف او ب په ځای کوم عددونه وي. ګورئ دلته په افقي قطار کې 2 لرو او دلته په عمودي قطار کې 6 لرو. 2 ضرب 6 یې 12. یعنی الف مساوي کېږي په 12 سره. بیا به پیدا کړو. دلته په افقي قطار کې 6 لرو او دلته په عمودي قطار کې 2 لرو. 6 ضرب 2 هم 12 کېږي. یعنی د ب عدد مو هم مساوي کېږي په 12 سره. لاندې تش ځایونه په د یا د مساوي نښو سره ډک کړئ. الف مساوي دی د ب سره. الف هم 12 دی او ب هم 12 دی، ځکه چې 2 ضرب 6 مساوي دی د 6 ضرب 2 سره.
راځئ یو بله پوښتنه کار کړو. د ضرب په لاندې جدول کې به د الف او ب په ځای کوم عددونه وي؟ دلته الف لرو، په افقي قطار کې 4 او په عمودي قطار کې 1. 4 ضرب یو 4، نو الف مو مساوي کېږي په 4 سره. د بیا عدد به پیدا کړو. دلته په افقي قطار کې 1 لرو او په عمودي قطار کې 4 لرو. 1 ضرب 4 بیا هم 4. لاندې تش ځایونه په غټوالي نښې، کوچنیوالي نښې یا د مساوي نښو سره ډک کړئ. الف مساوي دی د ب سره. الف مو هم 4 دی او ب مو هم 4 دی، نو الف مساوي دی د ب سره، ځکه چې 4 ضرب 1 مساوي دی د 1 ضرب 4 سره.